الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تیر ورځم د سیرت د درس په باره کې د نبی علیه الصلاة والسلام بیعت د یثرب یا د مدینې د خلکو سره ویلو چې دویم بیعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغوی وکړ او بیعت په دې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پناه ورکوي. دغه رنګې چې څوک نبی علیه الصلاة والسلام ته ضرر رسوي د هغې نه به پوره دفاع کوي، حتی لکه څنګه سړی د خپلو زنانه او ماشومان نه دفاع کوي. کله چې دا بیعت وشو نو مؤمنان ډلې ډلې د مکې نه سفر کوو مدینې ته تلل، خو کفارو د مکې مشرکینو به کوشش کاوه چې هغه مسلمانان چې مدینې ته ځي هغه رایسار کړي. د دې وجې نه ابو سلمه مخکې د دویم بیعت نه حتی ځکه چې مکه کې ډېر تنګ شوی او د مشرکینو د عذابونو نه نو غوښتل چې سفر وکړي. په دې کې هغه چا د کوم قبیلې نه چې د ښځه او زنانه وه نو هغه راغله، هغه ورته ویلې چې ته ځې لاړ شه، خو موږ دې در سره دا زموږ د قبیلې نه ده او دا ښځه یې در سره موږ نه پرېږدو. کله چې دا خبره د ابو سلمه کورنۍ واورېدله نو هغوی ویلې چې دا بچی هم ورسره و، چې دا بچی خو زموږ کېږي نو دا موږ تاسې سره نه پرېږدو. نو دا چې دا کورنۍ ګډه وډه شوله. ابو سلمه لاړه مدینې ته سفر وکړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی. زنانې چې په خپله قبیله کې پاتې شوه او زوی چې و هغه په د په قبیله کې پاتې شو. نو داسې به د مکې مشرکینو غوښتل چې مسلمانان ګډ وډ کړي او چې هر قسم ضرر وسه کېږي هغه مسلمانانو ته ورسوي. دغه رنګې صهیب رومي رضی الله عنه غوښتل چې سفر وکړي مدینې ته. نو مشرکین ورباندې خبر شو، ویل چې ته زموږ دلته راغلی وې نو ته خو ډېر غریب وي، هېڅ مال در سره نه و، اوس ته دا دومره مال سره و مدینې ته ځې. نو هغه ټول مال چې کوم ورسره و هغې ورنه واخیسته او همداسې تشې مدینې ته پرېښوده. الله رب العالمین وی للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. الله رب العالمین وی هغه فقیران صحابه چې هجرت کړی دی او ویستلی شوي د خپلو کورونو نه او د خپلو مالونو نه چې د الله رب العالمین رضا لټي د دې وجې نه وینصرون الله ورسوله او د الله او د الله د رسول کومک کوي، یعنې د الله د رسول کومک کوي او د الله رب العالمین د دین کومک کوي. اولئک هم الصادقون. الله رب العالمین هم دغه کسان رښتیني دي. مکه کې خپل کور، خپل مال، خپل اولاد هر څه یې پرېښودل، خو خاص د دغه دین په خاطر باندې چې هلته لاړ شي او د الله رب العالمین عبادت وکړي، نور هېڅ مقصد ورکې نه و موجود. نو دغه رنګ مؤمنان په پټه باندې به سفر کاوه او کفارو نه به په داسې وخت کې څوک یې ونه ګوري او خبر نه شي چې دا سفر کوي نو سفر به یې کوه. غیر د عمر رضی الله عنه چې کله هغه سفر کاوه نو اعلان یې وکړ چې څوک غواړي چې ښځه ورباندې کونډه شي او مور یې ورباندې بوره شي نو پلانې کندې ته دې راشي او زه دغه ځم سفر کوم. عمر رضی الله عنه ښکاره سفر وکړ. نور ټول صحابه اکثره داسې وو چې پټ سفر به یې کوه. دغه رنګ یو بکر صدیق رضی الله عنه غوښته چې سفر وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام ایثار که ورته ویل چې صبر وکړه، کېدای شي الله رب العالمین ما ته اجازه وکړي چې زه هم سفر وکړم د مکې نه مدینې ته. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپښین په ټیم کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته راغی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې کله به ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته راته یا به په سهار کې راته یا به په ماښام کې راته. نو چې کله په دې ټیم راغی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل چې حتما دا یو ضروري کار ته راغلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورغی ورته ویلي چې الله رب العالمین ما ته په وتلو باندې اجازت وکړه، نو ما ته به نن شپه د دې ځای نه وځو. مخکې دې نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوه سوارلۍ یعنې دوه اوښانې برابر کړي و دې په خاطر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه رنګې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورباندې د مکې نه مدینې منورې ته سفر وکړي. چې کله مشرکین ولیده چې مؤمنان په هر شکل وځي دې ځای نه نو په دار الندوه کې سره راټول شو او ویل چې د مسلمانانو په ضد باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ضد باندې داسې یوه خطه او داسې یو څه جوړول پکار دي چې دوی ختم شي، ځکه دوی پوهېدل چې زموږ د سفر لاره په مدینه ده او چې کله اسلامي مرکز په مدینه کې جوړ شو نو بیا به د دوی تجارت ته خطر پیښیږي. نو دوی راجمع شول
په دې کې یو سپین ږیری سړی هم راغی. سپین ږیری سړي ته یې ویل چې ته څوک یې؟ هم نه پېژانده. هغې ورته ویل زه خو د نجد شیخ یم. نو اجازه ورته وکړله، داخل شو دوی سره. او حال دا چې دا د انسان په شکل راغلی خو دا ابلیس. نو دوی چې کله ټول راجمع شو د نبي علیه الصلاة والسلام په ضد مشوره کوي. یو ته ابوالاسود ویلې، هغه ویلې چې راځي د دې نه دا مسلمانان او صحابه اسې موزي او دا ټول به دې نه وباسو، د دوی نه به راحت پیدا کړو. نو د نجد شیخ چې ځان د نجد شیخ کړه ابلیسو په اصل کې شیطانو، نو هغه ویل چې نه دا خو صحیح رایه نه ده، ځکه چې کله دا د دې نه ووځي تاسو په دې پوهېږئ چې ښه منطق لري، خواږه ژبه لري، نو نور خلک به د ده تابعداري وکړي او ستاسې مقابله کې به ودرېږي. بل کس ویلي ابوالبختري نومېده چې راځئ په یو ځای کې بندي کړو او بس د دې لانجې نه به خلاص شو. ابلیس بیا ویلې چې نه دا هم رایه نه ده، تاسو خو پوهېږئ چې د ده داسې ملګري دي چې ځان او مال ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قربانوي. نو چې کله تاسې په یو ځای کې بندي کوئ نو دا به حتما به د ده کورنۍ د ده دغه ملګري به راشي او تاسې به د هغه ځای نه د تاسې نه بیا خلاص. ابو جهل او رسول الله صلی الله علیه وسلم و چې دې امت فرعون چې د ټول نه غټ مجرم، هغه ویلي چې ما سره یوه رایه ده چې تاسې یو هم تر اوسه پورې دې رایې ته نه یې رسېدلي. نو ورته یې رشته دې رایې ویوه، وایي زما رایه دا ده چې د هرې قبیلې نه یو ځوان سړی واخلو او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په یو وار باندې ګزار وکړي. نو داسې بیا دا وینه د قبایلو کې خوره شي، نو بیا به مجبور شي دا ټولو قبایلو سره خو جنګ نشي کولی، نو دیت به قبول کړي او موږ به ورته دیت ورکړو. نو شیطان ویلې چې یاره دا صحیح رایه ده، کومه چې دا ابوجهل وایي فرعون د دې امت دا صحیح رایه وایي. نو ټولو په همدې باندې اتفاق وکړ. د سهار کې دا جلسه وکړله ناسته، د ورځې په عادي شکل باندې د دې په خاطر باندې څوک په دوی باندې شکي نشي، نو داسې د خپله خطه او د خپل کمکارې چې د دوی ایښی و چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دا ځوانان راټول کړي د قبایل نه، دا کار یې وکړ او شپې ته په انتظار شو. تر دې چې ابوجهل د ډېر تکبر د وجې نه ویلې چې دا محمد تاسو سره وعده کوي که چېرته هم د تابعداري وکړه د عربو او د عجمو مالکان به شئ او دغه رنګې الله به درته جنتونه درکړي او حساب به در سره وکړي، موږ دی بېګا ته وژنو دا د ځان وژغوري. نو په دې کې چې کله دوی دا قوم دغه رنګې د ځوانان راټول کړه ټول یې ورسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور مخې ته ودرول. چې کله شپه شوه خلک وده شو او ارامي شوه. جبریل علیه الصلاة والسلام راغی او محمد صلی الله علیه وسلم ته یې ویلي چې ته به دا شپه په کور کې نه کړې، په دې شپه کې ووځه. چې کله شپه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم راووته، دوی ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په سرونو باندې حتی خاورې هم وشیندلې او دا آیتونه یې ولسته وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. الله رب العالمین وایي موږ د دوی مخکې وروسته داسې پردې ګرځولې چې دوی ایمان نه راوړي او د دوی په سترګو باندې پردې ګرځولې دي، بالکل دوی ایمان ته میلان نه ښیي. دا آیتونه پې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي او بیا خاور راواخیستې، دا خاورې د هر یو په سر باندې وشیندلې او نور ته ووت. کله چې ووته نو دې کې یو بل کس چې دوی نه نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده. هغه راغی ورته ویل تاسو څه ته ناستئ؟ وایي مونږ خو داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل ته ناست یو. وایي خو تاسې نه ووت. نو دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې دې نه علي رضی الله عنه راوستی او په خپله بستره کې اوده کړی او هغې ته یې ویل چې ته به زما په ځای اوده شي او دغه رنګې د هغې یو څادر و هغې هم په علي رضی الله عنه باندې اچولی و. نو دوی چې کله د دروازې نه وکاته نو ویل چې نه اوده دی هلته. چې کله وایي په سر یې د خاورې مو اچولې، چې په سر یې خاورې ولې خو دوی یقین نه نغی چې مونږ ډېر کسان دلته ولاړ یو دوه نه یو، څنګه زمونږ د منځ نه داسې ووځي. نو سهار ته انتظار وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ او ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د مدینه چې وه دا شمال طرف ته وه، خو دوی په دې پوهېدل که چېرته مونږ شمال طرف ته روان شو نو دوی مونږ پسې راټکوي. نو دوی عکس جنوب طرف ته لاړل، د یمن طرف ته.
او دلته غار ثور ورته ویلې، اصلا دغه غر ته غار ثور ویلې، خو وروسته بیا دغه کم غار چې و دی په دې نوم باندې، دا غار په دې نوم باندې یاد شو. نو دې ته لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه صبر وکړه چې زه اول ننوځم چې داسې نه چې دې کې څه ضررناک شیان نه وي. نو هغه اول ننوته، بعضې سوري چې و هغه په خپله کم کمیس چې و یا دغه رنګې کم څادر چې ورسره و په هغې باندې بند کړل، یو دو سوري پات شو، په هغې کې رسول الله په هغې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپلې پښې کېښودې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې اوس راننوځه. چې هغه ننوته او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پښه باندې سر کېښود، نو داسې وده شو. په دې وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو څه وچیچه، نو هغه ونه خوځېده، سره دې چې ښه دردمند و، تر دې چې د هغه د سترګو نه اوښکې توی شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ باندې ولګېده. نو هغه راپاڅېد، څه خبره ده، زه خو داسې څه وچیچلم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دم که، نو داسې وګرځېده لکه سره چې څه چیچلی نه وي. بعد د دې نه چې کله سهار شو، دوی کور ته ننوته چې ګورې په کور کې علي رضی الله عنه دی، رسول الله نشته. دوی وروسته د هغې نه یو بل ته وویلې چې یاره هغه بېګا چې کوم سړي تاسو ته خبره وکړه، هغه خبرې صحیح وکړه. الله رب العالمین وایي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الله رب العالمین وایي ته یاد کوه وخت چې کله تدبیر جوړوه کسان چې کافران دي چې تا یا بندي کی یا دې قتل کی او یا دې زیانه وباسي. ويمكرون ويمكر الله. الله وی دوی تدبیر جوړي، خو د الله تدبیر د دوی تدبیر د پاسه دی چې الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجات تدبیر کړی دی. والله خیر الماکرین. او الله ښه تدبیر کوونکی دی چې د الله تدبیر نه د بل چا تدبیر اوچت نه دی. کله چې الله رب العالمین د یو کار اراده وکړي نو هغه کار کیږي. د دې نه وروسته چې دوی کله ولیده چې هغه خو ورنه ووته، نو دوی بیا راجمع شو او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سل اوښان کېښودل چې چا دا راوسته ژوندی او که مړ، نو دته به موږ سل اوښان جایزه ورکو. او دغه رنګې بحث شروع کړ، لټول شروع کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار کې دی، مشرکین لاړل وګرځېده په هر ځای کې، تر دې چې د غار خولې ته ورسېد. په دې وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سخت خفه شو، و یا رسول الله که یو کس لاندې وکتل موږ ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې مه خفه کېږه، که موږ دوه کسه یو الله موږ سره درېیم دی، الله رب العالمین زموږ کومک کوي. ته دا سوچ مه کوه چې مشرکان به موږ پیدا کړي. د دې وجې نه الله رب العالمین وایي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. الله رب العالمین وایي که چېرته تاسې د دې پیغمبر امداد ونه کوي، الله رب العالمین د هغه وخت کې امداد کړی و چې کله د کفارو نه وویسته چې دویم د دوه نه و، یعنې د دوه کسه و، یو دا او یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه. إذ هما في الغار، کله چې دوی دواړه په غار کې و. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګری ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي چې ته مه خفه کېږه، الله رب العالمین د موږ او تاسو سره دی. نو څنګه به مشرکان موږ ته ضرر ورسوي؟ دغه رنګې دوی په دغه ځای کې، یعنې په دې غار ثور کې 3 شپې پات شو. په دې وخت کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو زوی و، عبدالله نومېده. هغه به د شپې دوی ته راته او د مشرکانو خبر به ورته راوړه چې نن ورځ هغوی دا تصمیم ونیو. دغه رنګې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو بل غلام عامر ابن فهیره ورته ویلی، نو هغه به په د ورځې بیا ګډې او میږې بیا راوستلي او د دغې عبدالله چې کوم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی، د دې د قدمونو اثار دا به پرې ورکول، په دې لاره بیا دا ګډې به ولي. او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور اسماء رضی الله عنها به دوی ته طعام او ډوډۍ راوړله. تر دې چې ورځ راووتله او دا څه ورسره نه و چې هغه ډوډۍ ورکې ویسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دغه رنګې خپل پلار ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته. نو ملا یې په یو شي تړلې وه، هغې څیرې کړله، نیم کې هغه وتړله، دا ډوډۍ واچوله او نیم ویې تړله پکې او نیم یې بېرته ملا نه وتاړه. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتله نو ورته یې ویلې چې ذات النطاقین. نو د دې وجې نه دا بیا دې لقب وګرځېده. خو قریشو خپل پوره کوشش کاوه،
خو 3 ورځو پورې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا نه کړ نو دې نه پس د دوی بحث کم شو، لټول کم شو. نو دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه رنګي او بکر صدیق رضی الله عنه ووت. یو بل کس دوی په مزدورۍ باندې نیولې او چې لاره ورته وښیي د مدینې لاره، داسې لاره چې عادتا خلک ور باندې نه ځي، ځکه چې مشرکان د دوی پسې هر وخت پلټنه کوي او ګرځي ورپسې. هغه عبدالله ابن وريقط نومېده. نو دا یې هم ځان سره او هغه 2 اوښې چې کوم ابوبکر صدیق رضی الله عنه برابرې کړې وې هغې هم دته ورکړې وې، شته به یې مو پسې راولې. نو هغه داسې راوستې او دا 3 واړه روان شو د مدینې په لور باندې. په دې کې د مشرکانو یو کس و سراقه ابن مالک نومېده. دی په دې انتظار و هر چا نه به خبره اخیسته چې دغه 100 اوښان به زه ګټم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. تر دې چې په 3 ورځ باندې چې کله دوی وواته نو یو کس راغی او هغې دوی لیدلي وو. نو دا سراقه ابن مالک په دې مجلس کې ناست دی. هغه وویل چې یاره په دغه لاره باندې 3 کسه روانو او زه فکر کوم چې دا هماغه محمد او ابوبکر. نو چې کله دې دا خبره وکړله نو سراقه د دې په خاطر باندې چې د نورو خلکو پام د دې نه واړی، وایي نه هغه د پلاني کورنۍ وه، هغه دوی نه دي. بعد د هغې نه چې کله مجلس خپلو کې په خبرو یا په نورو شیانو باندې مشغول شو نو دی پاڅېد او لاړ، خپل اس یې راواخیسته او نیزه او توره او کوم اسلحه د هغه وخت چې هغې راواخیسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې روان شو. د دې په خاطر باندې چې کوم هغه 100 اوښان دی وګټي، هغې وخت کې دا غټه جایزه وه، حتی اوس هم غټه جایزه ده. 100 اوښان ډېر غټ قیمت لري اوس هم. نو د هغې پسې روان شو. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې شو نو په دې وخت کې د ده اسونه به د ده دغه اس چې و دا پښه به یې په ځمکه کې ننوتله، رالوېده به، هغه ته نه شو نږدې کېدلی. چې کله په دې حالت پوه شو چې زه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قادر نه یم او دا نشم کولی چې هغه ونیسم، نو هغه ته یې وویلې، غږ یې ورته وکړه چې زما د خوا نه تاسو ته امان دی، زه تاسو ته نه یم. بعد د هغې نه هغوی خوا ته ورغې. نو هغوی ته خپل کوم طعام یا یو شی چې د ځان سره اخیستی هغې ورته ورکوه. هغوی ورته ویلي چې زموږ دې ته ضرورت نشته. خو واپس لاړ شه او چاته مه ویوه چې ما ابوبکر رضی الله عنه دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې په دې لاره باندې لاړ او د دې په بدل کې به تا ته زه د کسرا چې کوم پاچا هغه بنګړي اچوي هغه به زه تا ته در کوم. تر دې چې بیا عمر رضی الله عنه په وخت کې دغه کسرا پاچاهي چې کوم ودا فتح شوه او سراقه ابن مالک ته چې کوم وروسته بیا د اسلام راوړه مسلمان د هغه په لښکر کې، نو بیا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وعده باندې عمر رضی الله عنه وفا وکړله او هغه یې ورته درته ورکړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه رنګې ورصدیق رضی الله عنه دغه رنګې عبدالله ابن وريقط دا روان دي په لاره باندې. یو ځای ته ورسېدل، ډېر سخت ستړي شو، ولږې وخت شو، وږي شو. نو چې ویې کته یوه خیمه وه، دې خیمې ته ورغلل. په دې کې ام معبد ورته ویلې دې په لاره کې خیمه والې وه، څوک به پرې تېرېده هغوی ته به ډوډۍ به ورکوله. ځکه مخکې مونږ ویلي چې د عربو د عاداتو او د ښه صفاتو نه دا و چې کرم او سخاوت پکې ډېر زیات و. نو دوی ورغله، یوازې یوه زنانه دلته اوبه او ډوډۍ چې کوي هغه موږ ته راکړه. هغې ورته ویلې چې یاره دا کال داسې دی چې وچکالۍ کال دی او زمونږ کره هېڅ نشته. چې ویې کاته په یو کونج کې یوه میږه ولاړه ده. وایي دا څنګه ولاړه ده؟ وایي دا خو د دغه پسې نه شو تللی، د خوروالي نه او د کمزورۍ د وجې نه د رمې پسې نه شو تللی، نو په دې وجه پات شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې که تا اجازه وي دا به موږ راولو شو. نو هغې ورته ویلې چې دا خو اصلا د کمزورۍ نه تللی نه شي، دې کې شیدې چېرته دي. وایي ته اجازت موږ ته وکړه. اجازت یې ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړه، په خپلو مبارکو لاسونو یې د هغې میږه چې کومه غولانځه وه هغې مسح کړله. الله رب العالمین د شیدو نه ډکه کړله، تر دې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم وڅښلې، تر دې چې ماړه شو. دغه رنګې هغه کور والا چې کوم و هغوی دپاره هم څه شیدې پاتې شوې. نور دوی د دې نه روان شو. لږ لا نه وتلي چې په دې کې د ابو معبد راغی، د دې خاوند راغی. نو هغې چې کله شیدې ولیدې حیران شو. وایي دا د کومه شوې؟ هغې ورته ویل چې داسې یو سړی په دې لاره باندې تېرېده او داسې کیسه ورته وکړله. نو هغې ورته ویل چې یاره دا هماغه کس دی چې کوم دغه د مکې مشرکان د هغه پسې دي او د هغه
د وژلو اراده لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې لاړ، ډېر سخت د مکې پسې خفه و. په ځینې روایت کې راځي چې ویلې چې دا مکه چې د الله رب العالمین ته د ټول نه افضل ښار دی، او زما دپاره هم د ټولو خلکو د ټول دنیا د ښارونو نه افضل ښار دی. که چېرته زه ستا اهل نه وی ایستې مکې ته خطاب کو، نو زه به تا نه په هېڅکلې نه وم وتی. نو انشاءالله په همدې ځای به د نن ورځ سیرت بس وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.